بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون صدق الله العظيم. دغه آیتونو کې الله جل جلاله د انسان د دوی حالاتو تذکره کوي. هر انسان باندې دغه دوه حالات تر درومي او په کې د څه کیفیت او حالت وي. نو چې کله په انسان باندې تکلیف روشي نو په دغه وخت کې بیا دی الله جل جلاله ته زاری کوي، خستی کوي، سوالونه کوي چې یا الله جل جلاله کتو دمونه دغه تکلیف لري که د فقر په حالت کې مبتلا ده، دغه فقر دی یا الله ارنه لري که وسعت تیرو که نو زه به د تو په لیارې کې بیا داسې ملونه لګوم. بیمارۍ کې مبتلا شي یا الله ته مو ته صحت روکې زه بیا دغه نیکې چارې کوم، زه بیا دغه نیکې چارې کوم. بیا هغه الله جل جلاله چې کله دغه آفت او تکلیف نه اخلي، بیمور وي او صحت ویر کی، فقیر وي مال او دولت ویر کی، هغه حالت بیا ونیر شي، هغه وعدې ټولې د الله ونیر شي. مشکات شریف کې روایت ته علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بني اسرائیلو کې 3 کسان وو، یو ړوند و، یو ګنجای و، یو پون و. نو دغه پون ته فرشته روغلله د انسان په شکل کې، وی ته وی چې یاره تو د څه د زړه ارمان ده؟ وی چې 2 ارمانونه مې دي، یو دا چې دغه پونتوب نه لرې شي، خلک رک نه کوي، نفرت نه کوي، څوک مې ځون ته نږدې نه پرېږدي. او دویم دا چې د اوښې سره محبت ته چې اوښ ورته میلاو شي. نو هغه فرشتې لوس په تیر که الله پاک ټیک که یوه اوښه یې ویر کړه، دعا یې ته وکړه چې الله د برکت ته پکې وچوي. د دغې نه لوړه ګنجي ته روغله، ګنجي ته یې وویل چې د تو څه خواهش او ارمان ده په زړه کې؟ وی 2 ارمانونه مې دي، یو دا چې دغه ګنجتوب مې چې کوم ده دا ختم شي، روغ ویشتر ته میلاو شي. ډېر بدنما او بدصورته لیدای شي، خلک ورنه کرکې او نفرت کوي. او دویم دا چې د هغوی سره محبت ته چې هغوی ورته میلاو شي. نو په هغه یې حال اوس تېر که، دعا یې ته وکړه الله ټیک که، یو هغوی ویر کړه، د برکت سوال یې ته وکړه چې الله د برکت ته پکې وچوي. بیا یې هغې نه پس ته ړونده ته روغله. نو ړونده ته یې هم ووایي چې تو څه خواهش او ارمان ده؟ وی چې یو ارمان مې دا ده چې دغه کوم ړندوله ده دا مې الله ختم کړي، د الله نعمتونه ورباندې کسه، د دنیا زینتونه په باندې کسه وغیره وغیره. او بل ارمان مې دا چې د یو ځای سره محبت ته چې یو ځای ته میلاو شي. هغه باندې هم لوس تېر که، دعا یې ته وکړله الله ټیک که، ځا یې ویر کړله، د برکت سوال یې الله نه وکړه. بهرحال دغه ټولو دا یو امتحان و. د اوښې وله د پون اوښې شي ډېرې شو چې په شمار یې هم نه شو کوی، د غوی وله غوی ډېرې شولې چې شمار یې هم نه شو کوی. د ړونده هغه اوزې ان د شمار نه ووتلی. یو وخت کې بیا هغه فرشته ورته روغله، اوس دغه پون ته هغه په پون شکل کې روغله. او تی چې د هغه الله په ذات باندې سره سوال دی نه کوو چې ته داسې یو فقیر کاس وې، بدصورت او پون وې، بیا الله پاک ټیک کړلې، الله پاک تو ته اوښې ډېر کړلې او ته ډېرې کړلې. نو نن زه هم د هغې الله په نو ما سره سوال دی نه کوم چې مو ته یوه اوښه روکړه. نو دا یې ته غوسه شم، وی چې دا تو د مو توهین وکړه، زه پوان و، زه غریب و، زه دا و، زه جدي پشتي دغه مالدار ارغلی یم، زه دغسې خوبصورته د شورو نه و، دا او دا او دا درومه لیار د سپینه دو، چېرته چې فقیر وي په موږ مخه باندې لاګي. فرشتې ورته وایي چې که کوم څه ته یایې په دغې کې ته دروغزونه وې، بیا د الله هسې کا لکه څرنګه چې اوله وې. د ده نه لوړله ګنجي ته ویې راغله، هغه ته یې هم دا سوال وکړه چې
د هغه په الله په نوم سوال دی نه کوم چې ته داسې یو ګنجای وي بدصورته یې غریب وي الله هر څه دیر کړله نو د یوې غو سوال دی نه کوم هغه هم ډېر بد رد ورته ووایې او ویې شړله ایته یې هم دغه وایي چې که چېرته درویغ یې او داسې ته وې نه بیا د الله هسې کا لکه څرنګې چې وې ړونده ته روغلله نو ړونده ته یې چې وویل هغه انسان سبق پکې دا ده چې انسان د خپل اول حالت نه هېروي انسان څه شی دی د به غرور تکبر څه شی مړه د الله د یوې بیمارۍ هم برداشت نشو کوی یو رګ وي په د دماغ کې داسې کې که ډېر زه وي شور وکړم بیا لیونی یم د زړه یو رګ ده بس چې الله یې داسې کړي نو بس بیا هېڅ څه نشه کوی بیا پروت تخته یم بیا نو هغه ته یې چې وویل هغه وژړل وی چې بلکل وی چې ته چې د کوم څه یې چې زه دغسې وم وی چې ته د مونه د یوې افزې سول کوې دا ارمد وی چې څومره دې په دې کې پوچار وي بیا یې نو هغه په رښتا وي چې مبارک ته یې دیته د الله په توسې امتحان و ادوا پکې پیل شول او ته پکې کامیاب شوې الله دی په دې نه هم ته ډېرې کړي دغه دوا چې کوم و هغه په ون بیا په ون شو هغه په اوښې باندې افت روغه ټولې بیمورې شوې مړې شوې د هغو ولا ګنجای هغه بیا ګنج شو او په هغوی باندې بیا افت روغه ټولې هغه نه ختم شوې د ړونده ته الله په هغې نه هم ډېرې کړې نو دغه رنګې الله جل جلاله دلته کې هم دا اشاره کوي چې انسان ته دا چې کله په کوم د سختۍ په حالت کې یې نو اوس الله سره کومې وعدې کوي وروسته هم په هغې وعدې باندې بیا ټینګ شه موږ یو ملګری نو ما یې نه و خو له هغه وی چې د یو ملګري مې وي چې بلډ شوګر مې وکتل مو ته چې بس اخري باندې او شپه مې هم مې سره وه نو وی چې اوس چې زه سم لسته نو دا شپې چک شو خوب نه ورتلاله د وی که په رښتیا مې شوګر بالکل اخري په های لیول کې دا مړېږه او د شپې خدای ته په نفلونه ودرېده په زندګۍ پسې ته نفل شپې کړي او که نه یې کړي دا غېږونې ته ګوته وره او دا کول اوس نه سه چې کله سبینه یې شو نو وی چې یاره نن خو مې شپه ټوله په اوښې تېره کړه چې ویلې خو ډور دی وي چې رچولی چې سا چې زه د ټیسټ چې وکړه نو چې وي چې بار یې ټیسټ وکړه نو وی چې ورته چې یاره د مشین دی لکه چې خروب و دا خو دې په موږ شپه تېره کړله بهرحال انسان باندې چې کله غم ورشي دې ټایم کې بیا هغه الله وریودي شي خبره په دې پورې بالا که د بیټري دا لیفټ را وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ او چې کله موږ ورسوو انسان ته رحمت د خوشحالۍ حالت من بعد ضراء بعد د تکلیف نه مستهم چې دوی یې مسه کړي دوی ته رسېدلي وي اذا لهم مکرون په دغه وخت کې دوی لره تدبیرونه شي چلونه شي فی آیاتنا په مقابلې د آیتونو د موږ کې به د الله د قرآن سره مقابله کوي قل الله پیغمبر وی ته وایه چې الله جل جلاله اسرع مکرا جلدی سره تدبیر کوونکی ده نو ګوره دې کې اوس بل طرف ته الله چې انسان ته چې کله د خوښۍ حالت پرولو تکلیف نه بعده بیا دا موږ د دین په مقابله کې تدبیرونه اختیار کړي د بچي ودی وي دغه بچای دغې سټیج ته چې تر ورسوي الله تر ورسوي بیا دغسې شانډ ګرځي چې ته په مشکله ودوي ته میلاو شي خوښۍ حالت تر باندې روسوسي په اسلامي طریقه وکړه دا خو نه چې ته ډمې پرولې اجړه پرولې هغه خدای بیا په نارضه کوي نو هلئ چې بیا موږ په مقابلې کې بیا تدبیرونه چلونه کوي قل الله پیغمبر وی ته وایه چې الله جل جلاله اکرا او اسرع مکرا ډیر جلدی سره تدبیر کوونکی ده ان رسلنا یکتبون ما تمکرون بشک سره فرشتې دي موږ د اعمالو ولا یکتبون دوی لیکي ما هغه شی تمکرون کوم تاسې تدبیرونه کوئ نو کرامن کاتبین په د مټې نوس دي یعلمون ما تفعلون دلته یکتبون ما تمکرون ته څه کوئ ورته معلوم دي چې څه کوئ لیکي در پسې هو الذي يسيركم في البر والبحر الله غزات تاسې چلی فی البر په وچوبي کې والبحر سمندر کې حتی تر دې پورې اذا کنتم فی الفلک چې کله تاسې وئ په کښتۍ کې وجرینا بهم او دا کښتۍ جاري شي بهم په دوی باندې بریح طیبة په هوا خوشګواره سره مناسبه نرمه هوا سره کښتۍ د هوې په طاقت چلیږي نو چې کله هوا مناسبه وي کښتۍ هم په خپل اعتدال روانوي وفرحوا بها او دوی خوشحاله شي په دې باندې جاءتها ريح عاصف نو دې ته روشي ريح عاصف هوا تیزه طوفان پروشي وجاءهم الموج او دوی ته روشي الموج چپ من کل مکان د هر جانب نه
نو دا کشتي طوفان چې وي هغه ګیر کی. وظنوا انهم احيط بهم، او دوی ګمان د دې وکړي چې بېشکه سره یا یقین دي دوی وکړي دې خبرې چې بېشکه په دوی باندې خطا کړي شوي دو. دعوا الله مخلصین له الدین، نو دوی اوازونه کوي الله ته چې خالصونکي وي الله پاک ته دین د خپل عقیدې. څه یی لئن انجیتنا من هذه، یا الله که موږ ته نجات راکړې دغې نه لنکونن من الشاکرین، نو خامخا موږ او دې شکر ګزار یو. نه مسلمان څه کوي کافر بو مړکا، نو کافر بو. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله فتح مکه وشوله نو په دغه وخت چې کوم سرکش کفار وو او ډېر یې مسلمان ځورولي او تنګ کړي وو چې دوی د دې یقین و چې یاره موږ بالکل مفیر تشتا نه ده، نو فرار شول. لکه وخشي ابن حرب چې حمزه رضی الله تعالی عنه ډېر په بېدردۍ سره شهید کړی و. دارنګې صفوان ابن امیه د امیه زوی و، د مال الله ډېر ورکړی کړه خو ټول یې د اسلام په مقابله کې استعمالوه. چېرته چې جنګ کېږي د پکې ښه مال شنده چې د مسلمانو سره مقابله کوئ. او دارنګې حبار ابن اسود د نبی علیه السلام بچی زینب رضی الله تعالی عنها د مکې نه هجرت کوم، دا یې په لرې کې سخر لګېده. په اوښه سوره وی چېرته سي وی چې خپل پلور سره ملاقات ته څه وی دوی چې چا په مرضی سي چې خپل خاوند په مرضی سي اجازه ترته کړ. د پښې نه ونیوله دې وخت کې حمل هم د سورلۍ نه وغورځوله، د هغې د وجې نه د دې کوم حمل چې ساکت شو او دارنګې دې ته هم بیموري ولګېدله دا هم وتښتېده. او دارنګې اکرامه بن ابي جهل دا هم چې وا فرار شو ځکه چې دا هم د پلور په نقش قدم باندې بالکل د اسلام انتهایی سخت دشمني کړې وه، لوی مسلمانانو ته نقصانات رسولي وو. نو دا اکرامه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مکه فتح شوه نو په داسې یو غونډي ودرېده، ټول کفار یې جمع کړل. علیه الصلاۃ والسلام هغه یو ظلم داسې ورته ایدوم تو څه پته شته چې تاسې د موږ سره څه کړي وو، پلونکي زوی کې مو د مو ملګریو سره څه وکړل، پلونکی تاسې شهید که، پلونکی تاسې شهید که، مو رشته دارو کې مو پلونکي سره څه وکړل، د مو سره مو څه وکړل. اوس دا پته شته چې زه به یې تاسو سره څه کوم. ټول د سرونه ټوټ نیولي وو چې قتل نه مسوا خو بل څه شته نه ده. علیه الصلاۃ والسلام یې ته چې زه نن تاسو په مخ کې نور هېڅ نه خو هغه خبره کوم چې کوم یوسف علیه السلام خپل ورونو ته وکړه چې لا تسریب علیکم اليوم، چې نن ورځ په تاسو څه ملامتیا نشته ورسوی معاف مې وی. دغه وخت کې د دوی لږې غوږې تېرې شوې. نو د اکرمه رضی الله تعالی عنه ورسته شوه ده نو ښځه یې چغه شوه ام حکیم وی چې د مو خاوند چې کوم ده هغه ته امان شته ده. اکرمه علیه السلام ته چې هغه ته شته ده، بل چک شوی چې وخشي ته شته وی چې هغه ته شته ده، بل چک صفوان وغیره هغې ته شته، ټولې ته شته. نو دغه ام حکیم ولګېده نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې زه اکرمه پسې څه الوړ ده فرار شوه ده خو ابو په مو اعتماد ونه کړي. ابو وایي چې لکه څه چال درته جوړ کړه په نسې مې ته لکه چې مسلمانه یې چې ته مو ته مفي کوي څه علامات یې روکه. د نبي علیه السلام په دغه ریزه توره پګړۍ یې ویلې وه، خپله پګړۍ مبارکه یې تر کوزه کړه ویې یې کړه وایي چې مړه دا ورته وښایه چې دا مې د امن علامه نشان تر وړه ځکه یې توره پګړۍ داسې کې چا نه وه. دغه اکرمه چې د مکې معظمې سره د جده چې کوم دی دغه سمندر داسې 45 میل فاصله کې ده، اوس ښه مال د ایرپورټ ته وغیره. نو کشتي چې وه دا حبشې ته روانه وه، ډایرکټ دا یې کې سور شوه ده او حبشې ته یې هجرت شروع کړه چې بس هلته کې پناه ته حاصله شي. نو دغه کشتي چې کله داسې 15 میله فاصله مزل یې وکړه په سمندر کې طوفان پر وغه چې طوفان روغه د کفارو ټولې نورې شروع کړې اغیثنی یا لات اغیثنی یا منات، ای منات دې موږ فریاد ورو، ای لات دې موږ فریاد ورو، موږ ته نجات وکړه. د کشتۍ چې کوم مالک و الله هغه ورته ووایي چې دلته کې اوس د هغه د الله نه ما سوا بل څوک د نجات والا نشته چې نجات تیر کړي، دا نوره پرېږده وایي. نو اکرمه ورته ووایي چې دا خو عجیبه خبره ده، دغه خدایون معبودون چې د ټول عمر د دې موږ عبادت وکړه چې دا موږ ته په سمندر کې نن نجات نشي کوای نو په وچوبې کې به څه نجات وکړي. نو د هغه الله چې ته یې دی د هغې خو محمد رسول الله شروع نه موږ ته دعوت ورکوي او د هغه سره په دغې لنجادو منو نه، دا نن چې منډې وي د هغې وجې نه منو. نو که بیا هغه الله داسې یقیني حق وي نو بیا خو موږ هسې د پیغمبر مخالفت کوو. لہذا ملاخ ته چې مو واپس کړه چې څه کیږي ابو کیږي. ملاخ بیا کشتي تو کړله واپس یې کړه چې دا یې کله کنارې ته روغه ام حکیم آوي لوړ د ښځه حیران شوی چې ته دلته کې څه کوې تو پسې رغلی یم. مو کیدای شي چې مونده دی که خو ته لوړ وي مو چې بس بیا به رونه شې خو دا خو بیا ته روغللی وی چې څه شي ته رغلی وی چې امن مې تر وړه وی چې کیدای نه شي.
نو د ترخ کې پګړۍ نیولې وي چې دا د نبي علیه صلات وسلام پګړۍ د دا نشان ورکړه چې که اعتماد در باندې نه کوي بیا دا ورته وښیه امن یې در کړه ده او تو ته هېڅ نه یي دواړه روان شول پوشه سوره شول چې کله مکې ته ورسېدل نبي علیه صلات وسلام یې تر چک شوی تر مخته شو او علیه صلات وسلام مرحبا وتی مرحبا بالراکب المهاجر چې هغه سوار مهاجر چې هجرت یې کړی ایته خوش آمدید دی چې درومه بیا ایمان الله هم مې ته نصیب کو نو دلته کې هم الله جل جلاله دا د دوی فطرت بیانوي چې که کافر هم ده خو چې کله گیر شي په داسې حال کې بیا هغه ته الله ته سوالونه کوي اوازونه کوي چې الله نجات دې کرو که بیا موږ بالکل شکرګزار شو منونکي بودي شو او بیا به دغه رنګ نه کوو چې کله بیا د خوشحاله حالت په باندې روشي بیا هغه مستی شروع کړي الله فرمایي چې ته مو بنده د خوشحالۍ په حالت کې دیو دی کا زه به تو تکلیف په وخت کې به دی کله په تو مصیبت روشي بیا ته مو ته دغه وخت کې اوس آواز کوه زه به د تو تکلیف مصیبت ختم کوم وظنوا انه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم پس هر کله چې موږ دوی ته نجات ورکو اذا هم پس دوی په دغه وخت کې یبغون فلما انجاهم پس هر کله چې الله پاک دوی ته نجات ورکړي اذا هم په دغه وخت کې دوی یبغون سرکشي کوي فی الارض په مځکه کې بغیر الحق په ناحق سره یا ایها الناس اوس که څوک سرکشي کوي نقصان به چېرته رسي دغه سرکش ته په خپله رسي یا ایها الناس ای خلکو انما باغیکم خبره دا ده چې سرکشي دې تاسې علی انفسکم دې وبال به په تاسې نفسونو باندې وي متاع الحیات الدنیا په متاع الحیات الدنیا دغه سامان ده د فایدې ولا د ژوند دنیا ولا ثم الینا مرجعکم بیا په طرف ته موږ واپسې دې توسې دو موږ ته بیا واپس کېږو آخرت کې به بیا هر څه دې ته وضع کوو فننبئکم بما کنتم تعملون پس موږ تاسو ته خبر در کوو بما په هغه شی کنتم چې وایي تاسې تعملون تاسې عملونه کوله نو کوم